السلام علیکم دوستانو د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډو مهم خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان او نیدرلند لوبو ته تقریبا 20 ورځې پاتې دي. ممکن راتلونکي هفته کې به سکواډ هم اعلان شي. زما په نظر کرکټ بورډ باید دا ځل ځوان لوبغاړو ته پکې زیات چانس ورکړي ځکه چې نیدرلند ټیم دومره قوي ټیم نه دی. خو دا لوبې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي، نو باید په خپل ځای ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شي. خو داسې هم نه چې ټول ځوان لوبغاړي انتخاب شي. هلته په میدان کې د تجربه کارو لوبغاړو شتون ډېر مهم دی. ځوان لوبغاړي به ترې څه زده هم کړي، همدارنګه د نړیوالو لوبو فشار سره به هم اشنا شي. دا لوبې چې د افغانستان او د نیدرلند ترمنځ د روان 2022 کال د جنوري میاشتې په 21 نیټه په قطر هیواد کې پیلېږي. د افغانستان ملي سپورت چې یعنې ملي تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه ورکوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورو توپ اچوونکي مجيب زدران نن په بیګ باش سیالۍ کې 4 اورونه ترسره کړل، 20 منډې یې ورکړلې او 3 مهمې ویکټې د خپلې لوبډلې په ګټه ترلاسه کړې او خپله لوبډله تر بریا ورسول. اصغر افغان وایي زه په ټویټر یا بله رسنۍ کې بې له فیسبوک پاڼې کوم اکاونټ نه لرم. په ځینې رسنۍ کې زما په نوم ډېر اکاونټونه جوړ شوي دي چې ناوړه کار دي او پوسټونه یې د هماغوی اشخاصو نظریات دي، په هیڅ صورت ما پورې اړه نه لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 ورځې لوبډلمشر محمد نبي ساحل په خپل ټویټر او فیسبوک اکاونټ د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني عکسونه خپاره کړي دي چې د ډیرو طالبانو غبرګونونه یې راپارولي دي او دته یې سخت اخطارونه هم ورکړي دي. پر ده باندې یې ډېرې سختې نیوکې هم کړي دي. بلخوا د اصغر افغان په نوم هم په یو ټویټر اکاونټ د محمد اشرف غني او د اصغر افغان عکس خپور شوی دی چې هلته هم خلکو ډېر غبرګونونه ښکاره کړي دي. اصغر افغان دا خبرونه رد کړي دي او دی وایي چې زه په ټویټر یا بله رسنۍ کې بې له فیسبوک پاڼې کوم اکاونټ نه لرم. کوم اکاونټونه چې زما په نامه جوړ شوي دي هغه ټول جعلي دي. که دا ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.